شپږ لنډ تازه او مهم خبرونه. ښه راغلاست لیدونکو د شپږ او زبردست خبرونو ته. هیله ده چې دا لنډ خبرونه تر اخره وګورئ. لومړی خبر. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغني برادر له پاکستاني ملکي او پوځي چارواکو سره د لیدنو په هدف تېره شپه اسلام آباد ته رسېدلی دی. ملي امنیت سلاکار. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امنیتي سکتور په فوقالعاده غونډه کې د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو د روان بهیر ارزونه کړې ده او ویلي دي چې دغه بهیر باید په 3 میاشتو کې بشپړ شي او د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا بشپړ جزئیات دا هغه وړاندیزونه دي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاویو په رسمي ډول یو بل ته سپارلي دي. افغان دولت او طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی او ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې یو ځل بیا په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان کې د افسوس په نوم د یوې ادارې په تازه خپرې شوې نظر پوښتنه کې ویل شوي دي چې 2020 کال کې 70% پاکستانیان په دې باور دي چې د لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت په ناسم لور روان دی. او اخیری خبر هم دا چې د ننګرهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د 9 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو ویان هارون یوسفزی وایي چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په اړوند سیمو کې پر امنیتي پوستو برید کړی چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه وایي چې د یادو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو لاس ته یو شمېر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي دي. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د دې څلورو خبرونو په اړه نظر لرئ کولی شئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.